د افغانانو لپاره د خیبر پښتونخوا د والي زبردست اعلان دا چې څه یې ویلي نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د خیبر پښتونخوا والي پر ډیورنډ کرښه د اورګاډو لارو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. فیصل کریم ګنډي ویلي چې د دغو لارو پرانیستل به د سوداګرۍ او سیمه ییز نښلون کچه پراخه کړي. د خیبر پښتونخوا والي د څلورنۍ یا چهارشنبې په ورځ د لړم پر 14مه په پېښور کې په یوه غونډه کې ویلي چې د دغو لارو په پرانیستلو سره به د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ سوداګري پیاوړې شي. ډان ورځپاڼې د ښاغلي ګنډي له خولې لیکلي له افغانستان سره د ټولو لارو پرانیستل به نه یوازې سوداګري پراخه کړي بلکې په سیمه کې به اقتصادي فعالیتونه هم پراخ کړي. هغه ټینګار وکړ چې افغانانو ته د ویزې ورکولو بهیر باید اسانه شي او د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ باید ګډ سرحدي بازارونه جوړ شي. افغانستان او پاکستان څه د پاسه 2000 کیلومتره ګډه یو اړخیز نه رسمي کرښه او لږ تر لږه 8 لارې لري. د دغو لارو له ډلې څخه د وګړو او سوداګریزو توکو تګ راتګ د تورخم او سپین بولدک له 2 لارو ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا والي څرګنده نه کړه چې کومې لارې دې پرانیستل شي. له پاکستان سره نورې لارې لکه د پکتیا د برمل ولسوالۍ او د خیبر پښتونخوا د جنوبي وزیرستان ترمنځ، د انګور اډه د خیبر پښتونخوا د کورمې ولسوالۍ او د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ ترمنځ، د خرلاچي د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان د غلام خان او د خوست لاره د خیبر پښتونخوا د باجوړ او د کونړ ترمنځ لار، د بلوچستان د کلای سیف الله او زابل ترمنځ لار او د پکتیا د ځاځي او پاړه چنار ترمنځ د تریمنګل لارې دي چې ډیر وخت د بیلابیلو لاملونو له امله تړل کیږي. درنو لیدونکو، تاسو هم خپل نظریات شریک کړئ. له ملتیا مو مننه.